وایي په توره شپه کې خو هر څوک ډارېږي، خو څوک حل وایي او څوک یې نه وایي. نو زلزلې نن سبا زیاتې شوي دي. واقعیت دا ده چې هر چا ته ویره پیدا شوې ده او هر څوک ویریږي چې الله مه کړه په دې زلزلو کې دی تلف نشي او ژوند له لاسه ورنکي یا د کورنۍ ته کوم تکلیف ونه رسیږي. نو دا یو واقعیت ده چې نن سبا متاسفانه زلزلې ډېرې سوي دي. الله جل جلاله دې د ټولو حفاظت وکړي. ګورئ تر دې اندازې پورې هم ویره نه ده پکار چې د انسان دا ژوند ټول ګډوډ شي او دومره خفه شي، دومره وډارېږي، دومره غمجن شي چې هر څه ورنه پاتې شي او هر وخت په همدې سوچونو کې، په همدې ګیلو کې، په همدې غمونو کې ډوب شي. موږ او تاسو مسلمانان یو الحمدلله او اسلام موږ او تاسو ته ډېر یو ښه فکر راکړی او هغه فکر دا ده قرآن شریف کې الله جل جلاله فرمایي قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. وایي پیغمبره ته دا خلک خبر کا ته دوی ته ووایه چې یوازې هغه څه به موږ ته رسیږي چې کوم الله موږ ته په تقدیر کې لیکلی دي. یعنی الله جل جلاله موږ او تاسو ته څه شی چې په تقدیر کې لیکلی دي هغه به موږ او تاسو ته خامخا رسیږي، له هغه نه خلاصی نشته ده. د دې مطلب څه ده؟ د دې معنا څه ده؟ مفهوم څه ده؟ یعنی څه ویل غواړي الله جل جلاله؟ موږ او تاسو په حقیقت کې مطمئن کوي، ډاډه کوي مو چې تاسو ډېر غمونه مه کوئ او مه ډېر سوچونه کوئ او مه ډېر تشویشونه کوئ. بس څه شی چې تاسو ته الله جل جلاله لیکلی دي هغه به تاسو ته خامخا در رسیږي. مهمه دا ده چې مونږ او تاسو باید په دې باندې ایمان ولرو او مطمئنه شو. مطمئن ژوند باید مونږ او تاسو وکړو. صحیح ده؟ مونږ او تاسو باید له خطراتو نه خپل ځانونه وساتو، له الله جل جلاله نه دعا وغواړو چې یا الله مونږ له سختو حالاتو سره مه مخامخ کوه، یا الله په مونږ باندې سخت حالات مه راوله، یا الله مونږ په خپل قهر و غضب باندې مه وژنه، یا الله مونږ په دنیا کې داسې د زلزلو له خطر نه، د سیلابونو له خطر نه، د نورو توپانونو له خطر نه یا الله وساته. دا دعاګانې باید وکړو، خپل کوشش باید وکړو چې له خطر نه او له جنجالونو نه، مصیبتونو او عذابونو څخه لرې واوسیږو. باقي باید په دې باندې کلک مطمئن واوسیږو چې څه شی الله جل جلاله موږ او تاسو ته لیکلی دي هغه په هر حال کې موږ او تاسو ته رسیدونکي دي. هغه مرګ نیټه چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته مخکې له مخکې ټاکلې ده هغه خامخا موږ او تاسو ته رسیږي. نو د دې معنا دا شوه چې باید ناقي ډېر زیات زړه ونه خورو او نه هم د خپل ژوند ورباندې خرابه کړو. متاسفانه ډېرې ښځې داسې دي په کورونو کې چې ټول ژوند یې پریښی ده او هر وخت په همدې سوچونو کې چې اوس به مړې شو او اوس به رامندې دا کور را چپه شي او اوس به له خاورو لاندې شو، اوس به داسې وشي، اوس به هسې وشي. نو دومره تشویش ته او دومره سوچونو ته او دومره فکرونو ته یا دومره شکونو ته او دومره غمونو ته هیڅ ضرورت نشته ده. مطمئنه آرامه ژوند کوئ، دومره ویرې ته ضرورت نشته ده. بس چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته څه لیکلي دي هغه به رارسیږي. د دې پر ځای باندې خپل ژوند ته په نورمال شکل باندې ادامه ورکئ. الله جل جلاله به انشاءالله زموږ او ستاسو د حالت عادي کوي او انشاءالله د دې جنجالونو څخه به موږ او تاسو راوځو. هغه دوستان چې زموږ او ستاسو له دې حالاتو څخه ډېر ځورېدلي او کړېدلي دي الله جل جلاله دې په ټولو باندې ورحمیږي. هیله ده چې انشاءالله زما دا پیغام ډېرو خلکو ته ورسیږي، په ځانګړي ډول باندې زنانو ته، تر څو د هغوی زړونه انشاءالله مطمئن شي او خوشحاله ژوند وکړي او دا ووایي چې موږ او تاسو ټول دی الله جل جلاله په تقدیر باندې راضي یو. څه شی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته لیکلی دي په هغه کې زموږ او ستاسو خیر ده. که موږ او تاسو پوه شو او که پوه نه شو په هغه کې سراسر خیر ده او الله جل جلاله هیڅ وخت کې هم د چا شر نه غواړي. کله ناکله یو شی په ظاهره باندې شر معلومیږي، زموږ او ستاسو په تاوان باندې معلومیږي، خو هغه کې په حقیقت کې لوی خیر پروت وي. نو هر څه باید الله جل جلاله ته موږ او تاسو وسپارو، د هغه په تقدیر، د هغه په فیصلو باندې باید موږ او تاسو راضي واوسیږو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په دنیا او آخرت کې خیر را پېښ کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.